बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द खुशाल खान खटक बाबा द ژوند دویمه برخه دویمه حصہ پرون منګه د هغه د ژوند او د هغه د کورنۍ باره کې څه لږې ډېرې خبرې کړې وې. نن به موږ وایو چې د خوشحال خان بابا د پوهانو په نظر کې کم مقام او کم حیثیت لرو. له دې حقیقت نه هرګز انکار نشي کېدی چې د 400 کالو تېرېدو نه پس هم د ژوند په هر میدان کې کافي ترقي شوې ده، خو تاریخ د خوشحال بابا په شان جامع همگیر او نابغه شخصیت نن پورې اون لیدو. مذهب دې که سیاست دې، طب دې که ښکار، توره ده که قلم، نظم دې که نثر، یو هم د خوشحال بابا نه دی پاتې. او عجیبه دا ده چې په هر میدان کې وحید العصر او بې مثال او هر څه چې وایي د خپلې تجربې او مشاهدې په رڼا کې وایي. اوس راځو د خوشحال خان بابا باره کې د لیکوالو نظر ګورو چې د هغه باره کې لیکوال څه وایي. نو لومبی ښاغلی دوست محمد خان کامل په خپل کتاب خوشحال خان خټک کې لیکي چې د خان علیین مکان شاعري جامع ده. د انسان فکری شاید چرته داسې اړخ نه وي چې دی په شاعرۍ کې عکاسي نه وي. تر دې نه علاوه ښاغلی ګلباچا الفت صاحب لیکي خوشحال د یو مفکر او صاحب نظر شاعر په حیث د انفرادي او اجتماعي ژوند په مختلفو خواوشا او په ډېرو اجتماعي مسایلو کې خپل افکار او نظریات څرګند کړي دي چې په ځینې کې د خپل عصر نه ډېر وړاندې دي او په ځینې خبرو کې د خپل محیط او ماحول او د پښتني ذهن او عقاید ډېر ښه ترجمان دی. دارنګې ښاغلی عبدالحی حبیبي صاحب لیکي چې د خوشحال خان شاعري د معنی او مضمون دواړو په لحاظ دومره جامع ده چې موږ ورته د ادب یو لوړ استاذ او پیشوا ویلی شو. دی په عشق او بزمي اشعارو کې استاذ دی، پوخ فلسفي دی او وطني اشعار داسې خواږه دي چې د پښتنو د فطرت په خټه کې اغږلي شوي دي او د وطن مینه او محبت ترې نه څرګندېږي. دغه شان اخلاقي او اجتماعي اشعار هم لوړ دي او رزمي او حماسي اشعارو کې د ده شان بل ویونکي اړ شته نه. ښاغلی صدیق الله رښتین په خپله مقاله خوشحال خان پیژنګلو کې لیکي چې خوشحال هیڅ ډول مضمون نه دی پرېښی، حقیقت یې د مجاز سره ونښلولی، عشقي، بزمي، اخلاقي، وطني، ملي، فلسفیانه، صوفیانه، حماسي، رزمي او نور هر راز مطالب د شعر په جامه کې ونغښتل. د هر چا د ذوق دپاره د خپل شعر باغ وبڼ د رنګارنګ ګلونو ډک کړو. ښاغلی میاسد رسول رسا صاحب په خپله یو مقاله خوشحال خان اسلامي کردار کې څه داسې لیکي چې د خوشحال خان خپل ژوند د اسلامي اخلاقو مکمل طور عکاسي کوي. د هغه دیوان د اسلامي اخلاقو په عالمانو او شاعرانو طرز کې مکمل تصویر دی. مولانا عبدالمجید افغاني لیکي د یو سردار او شاعر نه علاوه هغه یو زبردست فلسفي او حکیم اومو چې د خپل قوم ټولې خوبۍ او کمزورۍ ورته ښې معلومې وي. دارنګې ښاغلی امیر حمزه خان شینواري خپله مقاله د خوشحال خان د فلسفي او تصوفي اشعارو خوا کې لیکي د خوشحال خان علیین مقام د نوم اورېدو سره سم په ذهن کې د یو داسې نابغه انسان تصور وربیخي کوم چې د انسان ژوند په هر اړخ ځلند او جوړ نظر لري او بیا چې د هغه په پن هم نظر وزغوللی شي نو ظاهره شي چې خان د انساني ژوند د هر ضروري او اهم اړخ عکاسي په ډېر ښه شان کړې ده. داسې انسانان په نړۍ کې کله کله پیدا کېږي. دارنګې یو روسي لیکوال هغه لیکي د خوشحال خان خټک شاعري په دې ګواهي ورکوي چې دی په فارسي عربی ادب ښه پوه و، د دې ژبو په سبکونو، عرضونو او بدیعي صنعتونو باندې پوره تسلط لرو، په هغو ژبو یې هم شعرونه لیکلي دي. او سر پول کیرو د خوشحال بابا د نظمونو ترجمه کې لیکي چې د خوشحال خان شعرونه تر اوسه پورې د پښتنو په زړونو او دماغو نه کشتي او دوی ورنه د ملي غیرت الهام اخلي. جارج مارک ګنسټن خو خبره خلاصه کړې ده چې د نیمې پیړۍ نه راسې د خوشحال خان خټک شعر لولم، خوشحال حق لري چې ځان د پښتو ژبې فردوسي او سعدي بولي. هغه خدمت د پښتو ژبې کړی دی، هیڅ چا په هیڅ وخت کې نه دی کړی.